اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سورة انعام وجه تسمیه په آخر حصہ کې د اتمې سفارې بیان شوې ده. مما زرع لكم من الحرث والانعام، تسمیه د کل په اسم د جز باندې، ځکه په دې کې د انعامونو د محللات او د محرمات بیان دی. ترتیب عثمانی شپږم نمبر، ترتیب نزولی 55 نمبر. نازل رستر سورة حجر، اصحاب الحجر المرسلین. ربط د ما سبق سره په څو طریقو باندې دي. ما سبقه کې اکثر په دعوت توحید باندې دلایل نقلیه او د عیسی علیه السلام او تخفیفات دنیویه او دې صورت کې اکثرا دلایل عقلیه دي. شپږ دېرش دلایل عقلیه په وحدانیت د باری تعالی باندې پیش کیږي، بلکہ پدرے دعوو باندی وحدانیت اور رسالت و باس بعد الموت. تمام صورت درے حصوں تا مشتمل. دارنگی ما سبقہ پا مائدہ کی بعضی صور دا محرمات و بین شویو. د دې صورت پر وروستۍ حصہ کې به باقی مانده د محرماتو بیانېږي. دارنګه ما سبقه صورت کې رد په مشرکان خاصو باندې چې نصرانیانو نقلی دلیل د عیسی علیه السلام د قولو. په دې صورت کې رد دی په شرک عام باندې. دلائل پکې عقلیه دي، اکثرا کم پکې نقلی دي. دارنګه ما سبق صورت کې عمل په وفا بالعهد وفو بالعقود. دې صورت کې تعالوا اتلوا ما حرم عليكم ربكم، دا درې ایتونه دي چې مصدر دي په قل تعالوا باندې. دا ورکه مدني دي. دارنګه آیت نمبر 91 وما قدر الله حق قدرها فرد يهودو کې نازل. دارنګه آیت نمبر 60 ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. دا پنځایت نور کې مدنی دي، سوا د دین نور ایتونه تمام مکی دي. یو قول ده هو الذي انشأ معروشات جنات معروشات و غیر معروشات، دې کې هم د مدنیت قول شته دی د ابن عباس سے.
ذکر عبداللہ ابن عباس سے فرمایل چې انها نزلت جمله واحده الا 6 آیات. دا د دې صورت خصوصیت دی چې دا په یو دفعه نازل شوی دی. لګ لګ نه بلکې په یو دفعه نازل دی. سوا د شپږو آیتونو نه چې پنځه مدني شو او دا یو مختلف شو. دا شپږ آیتونو نه سوا دا په دفعه واحده نازل. عبد الله ابن عباس سے وی چې کله دا نازلې ده ما 70,000 ملائکین او یا زره فرشتي ور سره راغلي وي د دې سورۃ د نزول سره. کلمات د دې سورۃ 350 دي. 350 او حروف 12,422 دي. 12,422 شو. عمر فاروق سے فرمایل چې الانعام عجائب القرآن، دا قرآن کریم عجائب چې کوم دی هغه په سورۃ انعام کې دي. او کعب الاحبار سے بویل چې فاتحة التوراة فاتحة الانعام وخاتمتها خاتمة هود. د تورات شروع د انعام د دې سورۃ د الحمدلله دغه شانته شروع واغم او خاتمه د تورات چې وخاتمه هود د سورۃ هود اخري ایتونه. د مخکې سورۃ مائده سره دومره فرق دی. ګوره التا اول رد په محرماتو حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر ما اهل به لغیر الله والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وغيرها. بیا ردو په مشرکانو باندې چې نصرانیانو يهوديانو د مخالفت په صورت کې تعذيبات دنیویو عیسویانو نه خنزیران جوړیدل او دا غینه تیهونه فی الارض دشتریته کې حیران ګرځیدل د مخالفت په صورت کې. او وفا بالعهد دواړه یې سی بیانې دي اعلی درجات نه درجه. په دې صورت کې اول چې کوم دی اعلی درجه د عهد چې توحید دی او رد په شرکیات عامه باندې په دلایل عقلیو باندې او کم پکې نقلی دي. او اخره یې سره دي چې کوم دا رد په تحریماتو د غیر الله باندې. لفظ د قل په دې صورت کې 9 ډیر ځای مستعمل دي او لفظ د قالو ورکه 15 کرته راغلي دي. دا د مدني صورت په شان تربطونه نه دي ښا. د مکی صورت ربط ما سیتی مکی سور ډیر آسان دي خو صورت انعام ډیر مشکل دی. ندی او عام ربط یاد کړئ. صورت انعام کی 3 دعوی چړل کیږي. دعوت الوهیت، دعوت اثبات الرسالت، دعوت بعث بعد الموت. په دې درې واړو دعوو باندې چې کوم اعتراضات دي ادم معترضین قول په درې الفاظو نقليږي. قالوا يقولون قال قال دسوای قال الذين يقول الذين يقولون دا يقولون قالوا او قال کی ذکر د اعتراض وی یا په دعوت بعث بعد الموت. ګور آیت نمبر اتم تلاړ شي. آیت نمبر اتم وقالوا لولا انزل عليه ملكنا وای ولی نشي نازل ولې په د فرشتہ. نو اعتراض شو پر رسالت کړه
پر رسالت اعتراض شاه مصدر شه په لفظ د قالو باندې او لفظ د قل چې راځي ناغه جواب د اعتراضات وی لفظ د قل جواب د اعتراضات وی نه در ځای چې لفظ د قل راغله دی نو ذکر د اعتراض یا په لفظ د یقولون سره دی یا د قال سره دی یا د قالو سره دی ګور آیت نمبر 9 تلاړ شي آیت نمبر 9 وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين درې می داوی نه انکار دی بعد الموت نه انکار دی اعتراض دی مصدر دی په لفظ د قالو باندې یا لفظ د یقولو دی لفظ د یقولو د دینه پاسه 15 نمبر آیت تلاړ شي حتى اذا جاءوا يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين رسالت باندې اعتراض نو خلاصه دا چې اعتراضات په قالا یقولون قالو باندې دي جوابات په لفظ د قول باندې دي جوابات په لفظ د قول باندې دي او دارنګي په لفظ د قول کې چې اتدر ځای راغلي دي اکثرا جوابات د اعتراضات دي او بل په لفظ د قول کې بیان د دلایل عقلیه دي په دغه دعوو باندې دا قول چې ورکی راځي نو په دې سره به په دې دلایل د دعوو باندې دلایل پیش کړي او دا شان کله کله به په قول سره جواب هم کوي دا لفظ ډیر زیات دی دلیل عقلیو تاسو ګورئ آیت نمبر 11 تا آیت نمبر 11 نه لفظ د قل شروع کیږي قل سیروا فی الارض ثم انظروا 12 تلاړ شي قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله 14 تلاړ شي قل غیر الله يتخذ وليا قل انی امرت ان اكون اول من اسلم 15 تلاړ شي قل انی اخاف دا څه په سیدا ډیر زیات دی آیت نمبر 19 تلاړ شي قل ایو شیء اکبر شهادا قل الله قل لا اشهد قل انما هو اله واحد ادارنګي دا آیت نمبر 40 کی قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله آیت نمبر 40 کی قل ارایتم ان اخذ الله سماعکم وابصارکم خلاصه دا چې لفظ د قول ورکی اتد نه ډیر ځای راغله دي جوابات د سوالات دي دلیل عقلیه دي تخویفات اخرویه او دنیویه هم په لفظ د قول مصدر شوی دي او لفظ د قال او د یقول او د قالو د یقولون پاغي سره اعتراضات دي یا پر رسالت یا په دعوی الوهیت او یا په باس بعد الموت باندې دا صورت مشتمل ده په دوه حصو باندې حصہ ورنی تر 113 نمبر ایت پوری دا اتم سفاری چو مالکم لا تاکلوا مما ذکر اسم الله علیه دی په اوله حصہ کې رد دی په شرکیات باندې په دویمه حصہ کې رد دی په تحریمات د غیر الله باندې او اثبات د محرمات دي او د محللات حصہ کی تقریباً ویشی 28 لفظ د قول راضی په دې حصہ کې وای اعتراضات او داغي جوابات دي
دا ټوله حصہ په بابونو مصدره ده، خو اجمال او خلاصه به وایي ټول یو شان دي. نو دا ټوله حصہ اوله پدې کې دلایل عقلی دي. دلایل عقلیه پدې کې شپږ دلایل عقلیه بیان شوي دي په اوله حصہ کې. او اعتراضونه د هغه جوابات دي او تسلی د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم درې ځای مکرره ده. او دارنګي تخفیفات دنیوی او اخروی د منکرین او درې وړو دعوو د پاره متعدد ځایونو کې مکرر شوي دي. نو تاسو تر پکې دلایل شمارئ او اعتراضات شمارئ. و اعتراضونه داغه جوابونه شپږ دلایل عقلیه. دا د دې اوله حصے خلاصه ده. چوارد دي اعتراضات پدری دعوو باندې رسالت، بعد الموت، وحدانیت، او داغه جوابونه دي. الحمد لله الذي سورۃ اول مصدر په حمدو، دا مصدر په حمد دی تر سورۃ کهف مصدر په حمد دی تر سبا مصدر په حمد دی تر اخره. نو په غټه اصطلاح چې څلور نوعی کې اثبات الخالقیت تر دې ځایو، اثبات الربوبیت تر سورۃ کهف دی، اثبات الرحمانیت والرحیمیت تر سبا دی، اثبات دا مالک یوم الدین مالکیت هغه تر اخره پورې. نو دلته د ربوبیت او د خالقیت دعوی دواړه مکرریږي، خو دعوه د خالقیت په درجه د نتیجه کې وي او د ربوبیت په دعوی دلایل به پیوایي. ځکه خالقیت باندې تر اوسه پورې متعدد دلایل ویلې شو، نو هغه دعوا چې رستو د اثبات د دلیل نه رامعات شي تعبیر ته په نتیجې سره کیږي. الحمدلله الذي ټول سنا صفات در حامد نه پاران کی لایق د شان د باری تعالی سره خاص دی الله لرام. نو الشکر لله والالوهیت لله. دا الله ذات د خلقات چې دا پیدا کړی اسمان لرفی یومین، یوم الاحد والاثنین دی، والارض ازمک لرفی یومین، یوم الثلاثاء والاربعاء. وجعل الظلمات والنور ګرځولی یعنی انشاء و ابدا را پیدا کړی دي تیرو لرا و نور ورنا لرا شپه د ورځ دام کفر دی ایمان دی سنت دی بدعت دی سنت دی. ثم الذين بیا کسان کفروا چې کفر کړي پر خپل باندې یادلون دوی برابرین غیر الله د الہ سره په عبادت کې ګیله د ګیلا. رب خو هغه ذات دی چې د اسمان خالق دی، د ځمکې خالق دی، د ظلماتو خالق دی او د نور خالق دی. نو بیا کافران خپل سره یادلون به الاسنام برابرې د الہ سره بوتان. عقلی دلیل ورته پیش کا دلیل اول دی هو الذی دا الله غزاد دی. عالم صغیر ورته پیش کی چې انسان دان چرام خلقکم چې د پیدا کړی تاسو من توین د خټینام. تاسو د آدم علی السلام نو آدم علی السلام د خټینه نو اصل شو. وعید ذکر کئ یو دلیل به پیش
ځان ته سوچو کینو خالق مسوک دے غیر ممانه په خلق دی. ثم قضى اجلا بیا یې فیصله کړی اجلن نیټه د مرګ ستاسو لپاره واجل مسمن او نیټه معلومه کړی شوی چې روز قیامت ده عنده معلومه ده اپن ازداد علمه عنده علمه دا اجلین څه شی دا دو اجلا نو یا مراد د قضاء اجلن موت دی او مراد د اجل مسمن عندهنا قیامت دی. دا اکثر مفسرین رائے ده. دویم قول د عبد الله ابن عباس قرطبی نقل کړی دی چې مراد د قد اجلنا للنوم او اجل مسمن عنده موت دی. دریم قول د ابن عباس ابن نقل دی چې اشاره پکې اجلین ہوتا ده چې معلق او مبرم دی. خو اکثر مفسرین قضاء اجل للموت لكم واجل مسمن معلوم عنده عند الله چاغه نیټه د آخرت تا الى ربك منتهاها ان منتهى علمها ثم انتم بتاسجين اے مشرکانو تم ترونه شکونه کوئ تاسو بیا شک کوئ او پیدا کړی مې مکوئ دا شکونه داوم ګیله شوا. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دا ولا ګیله ده. نو هو الذي خلقكم دا دویم دلیل او خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور دا دلیل اولو. اغل تعلمی کبیر پیش شو دل تعلمی صغیر پیش شو گیلا وشو. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون سرا دلته گیلا د انسان نه نبی تاسو تم ترونه شک کوي مکوي دا شک. دریم دلیل عقلی وهو الله او دغه معظم معبود چې کوم دی الله دی فی السماوات پس مانو کې او فی الارض پس مګه کې تقدیر لګوا هو الہ من فی السماوات و من فی الارض معبود دا چاله چې دی پس مانو کې او دی پس مګه کې متشابهاتنا کام در رحمان لارش استوا پشان هو الله فی السماوات و فی الارض. نو اسمان او زمکه کې الله موجود دی. کوم ځای کې دی سوال مکوونه کائنات کې دی نه یو ځای وته نه خاص کې نه دی آیت ظاهر چې هو الله فی السماوات و فی الارض دی فی الارض کې تعویلات خلق ولی کوي ویزکه بیا د مکان ثابتي یو د مکان نه پاک چې د مکان نه پاک دی نو بیا ته عرش هم ثابت و یعنی مکان ته مو آیا علم الہ ته اوس پر څه مقصد الرحمن العرش استوى دا معلومه شو ظاهرا چلته دی. امنتم من فی السماء پته لګی چې په اسمان کې دی. هو الله فی السماوات و فی الارض پته لګی چې اسمان او زمکه کې موجود دی. دا ټول د متشابهات نه دي. مجموعه د نصوص دا پیدا کوي چې الہ په کائنات کې موجود دی. نور چون چرا مکو یعلم سرکم وجارکم خبر بار خبرې کا وهو الله فی السماوات وهو يعلم سرکم وجارکم او دا الہ دریم دلیل دی په علم کلی باندې
علم لري په پټو رازونو استاد او په جار ښکارا استاد باندې او علم لري په هغه څه چې تاسو یې کوئ د خیر او د شر نه. یو وخت وعید شو، بل وخت دلیل ثالث علمي چې دا ذات بل څوک دی چې تفصیلی علم ولري په دې انداز. تفسیر قرطبی په شپږم جلد 201 صفحه کې وایي والاصل تنزيه الله عن الحركه والانتقال والشغل الامكنه. اصل دا دی چې خدای تعالی په پاک ساتي د حرکت نه او د انتقال نه. دې ځنه غل تعویذ راځي دلته نزول چې بلا کیف سماو دنیا ته فرمایي داغه استجابت مقصد دی یا الہ به عالم دی او د شغل د امکنهونه چې یو مکان کې غني راګیر دی دا تصور باندې کوي. دا ټول تفکر فی ذات الله دی او منع دی. وما تأتي من آیت من آیات ربهم او ناراضی دیتا من زید شویل تاکید نفی آیت فاعل تاتی دی ناراضی دیتا یو آیت معجزہ من آیات ربهم دا معجزات در رب خپلنا رب ته نسبت پدې دي چې مؤثر حقيقي ورکه الهوي لکه انکساف الشمس انشقاق القمر الا كانوا مگر وی دوی داغینا موردین اعراض کون کې درې مګلو شو ته یو ټیم خونه دې چې کله ورته راغلي دي اعراض کړي دي. وعید راځي پس پتا کې کذبوا دې تکذیب کړي بل حق پاک د حق تکذیب کړي قرآنی کریم دی نبی علیہ السلام دای تبا وزما قرن دی ډیر هلاک کړي مونږ وړاندې د دینه من قرن اهل قرننا مکناهم چې قدرت ورکړو مونږ دوی لره په لار دی پس مګه کې یعنی ملکناهم مالکان ګرځولې مونږ دوی تمکین نش یا محلناهم مهلت ورکړو مونږ دوی لره پس مګه کې ارا انداز قدرت او ملکیت لم نمکن لكم چې قدرت نه درکړې مونږ تاسو لره یعنی ملکیت نه درکړې مونږ تاسو ته مهلت نه درکړې مونږ تاسو ته نمو عمرونه درکړې دي نمو هغه سرمایداري درکړې دي. قارون ته چې کومه سرمایداري و د بوش پلار تم نشته. ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه کنجیان د خزانو یې ویلو ډله ستړي کوله او یو خان به د خزانو د چابیانو نه باریدل چابیانو نه نو مال وسمرو او سرو سپین اوس کمري اوس خو چې عالمي بینګ راټول کې ټول پټوله باندې پینځو خان ته نه باري سرو سپین اصلي قیمت خواغه دی کنه او ملغلد او جواهر او رک دي پدا کاغذونو ماغذونو باندې باندې جوړی کړي افغاني دا خېړيري دي خو هغه څه حیثیت نه لري. نو مونږه قدرت ورکړو ملکیت هغه چې نه درکړې مونږ تاسو ته فخر مکوئ پدې دینه پته لګي چې ما سبقه بچیان وړي مزي کړی دي. وارسلنا السماء مدرارا مراد د سمان التباران دی او مراد ارسلنا انزلنا دی او نازل کړو مونږه با نازل اول په مونږه باران نه پدې باندې مدرارن پشیبو شیبو د ډېر نفع والا باران مدرار مطر دائم کثیر النفع شیبو شیبو باران نم په نازل اول نور علی ګلو موږ اسمان په دی باندې په ورولو د باران مدرارن پشیبو شیبو یعنی انزلنا المطر علیهم مطرا دائما کثیر النفع
وجعلنا ګرځولي موږ الانهار ولې تجري چې جاری به من تحتهم لندر فصلونو دونو باغونو دینام داسې ولیمو ورکړي. آیات دې مکیوالو ته وایي، مکیوالو ته چې تاسو څنګه خبرې خو مکه معظمو چې دشتم ټینګه کړی دا 3 غونډیو مینځ کې پراته یې ادمه نازیږي شپږو خان چې د چای هغه ملک جوړ کړی بیا هغه مو سردار د قوم جوړ کړی دا ډېر غریب قوم وو او نشه ډېر زیاته وه. یو کس مخکې شپو کې راغلیو نو وی عربو کې هم وي موږ د افغانانو پسې خبرې کولې. د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم قوم د خبرې پسې خیم نه دي خو هغه خبره ډېره عجیبه وکړه. وی ما ورته چې ګور افغانانو کې مګه کېږي تاسو نه خدي وی نه جاهل قوم دی. وی ما عرب ته وی چې صحابه کرام او نیکان او پاکان دې مستثنایی خو تاسو یادو ما چې تاسو د عرب د دنیا په لحاظ باندې چراواخلې عربي ممالک تر شام پورې راسي فلسطین دا ټول چراواخلې د عربي اوسو ملکونه چې دا چراواخلې د دنیا په لحاظ باندې یو ټکی وړو کې اوسو ملکونه ډېر لګي واړه ملکونه دي. او ما ورته وی چې د اجازه کله درکې پورته کیږي نو چې سر تر رسیږي نو په 3 ملکونو تیر شوی دومره خو واړه دومره لګ ځای. خو د دنیا لوی جاهلان زکه وای چې دا دومره پیغمبران یوم په افغانستان کې رانغه په بل ملک رانغه ټولم تاسو تراله نو پیغمبر خو خلکو ته نه ځي خو خلک نه جوړه اصلاح لپاره ورشي نو جهالت مرکز هم تاسو وای نو ذکر ټول پیغمبران هم تاسو ته نه دې سره اسم نه بچیو نه سوچ دشته او کبر به ډیر زیاتو نو دا دوی ته وای چې ډیر قرنم هلاک کړی دي. مکناهم فی الارض ما لم نمکن لکم ارسلنا سمال مدرارا فمکه معظمه کې او په عربو کې په کال کې یو باران کې چې دوه وشي نو ډیر خوشاله وي دا ډیر باراني کال دی نور یو باراني ورکی اوله چرته دالته خو زمزم وبي نور خو ولشتم نه رسو وبنيشتا نجعلنا النهار تجري من تحتهم تحت بساتینهم فالکناهم پس هلاک من غیل بذنوبهم سبب دا گناہونو دا غی باندې وانشانا را پیدا کمن بعد مرستد هلاکت دا غین قرنن آخرینا اے قومن آخرین قوم بلغور دا غین امو هلاک نور مراوستنو تاسو سشی وعید را غی نعمم بیان شو ګره دا لوی نعمتونه دی موږ تاسو نعام نه غنو دا نیرونه وګورئ دا باغونه او دا سرسبز وطنونه اول اعتراض مع الجواب اول اعتراض مع الجواب خو اصل کې دا اعتراض په سورې بنی اسرائیل کې شوی دی فلفظ د قالو مصدر دی التا دا ټول اعتراضات راغون شوی دي سورہ بنی اسرائیل 90 نمبر آیت ته وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا ترغیب ایمان رانوړو چې مونږ ته د ځمکې نه چینه روانه کی او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنا خلالها تفجيرا تا ته یو باغ د کجورو د انګور وی مینس کې ولی جاری کی او تسقط السما كما زعمت علينا كسفا یا رب اند اسمان ټوټه ټوټه راغورځم ته د سوي چې راغورځيږي دا به د باس نه انکار کوي اعتراض وکړي او تاتيه بالله والملائکه قبلا الہ فرشتي را مخامخ راولین او یکون لك بیت من زخرف یا استاد سرو زرو نه یو کوټوین او
لاس کې غته حتا تنزل علينا تر دې چې نازل کې په مونږ کتاب نقراو چلولې مونږه په یو دفعه باندې لګ لګ نه په یو دفعه چې را نازل شي نو هغه اعتراض دلته په قالو مصدرو الته د اعتراض شیو دا هغه جواب دی ولو نزلنا کچ نازل کړه مونږ په تابانه کتاب په جمله واحده باندې فی قرطاس په صحیفو کاغذونو کې فلمسو خامہ خادی په مسکړه غیلر پلاسونو خپل باندې یعنی خذوه راخسته به او لستل به لقال الذين اعتراض ده خامہ قبول کافرانو ان هذا نه ده الا سحر مبین مگر سحر ښکار ده کدا سه مو چرته کړه نو دا به ویلې دلیل په سره ما سبق کتابونه داسې نازلو دي مشرکان مکه ونه دي منل وقالو دویم اعتراض رسالت باندې هغه په صداقت قرآن او وای دی لو لهم ذل ول نشنا ذل ول علیه په نبی اسلام ملک نو فرشتہ چې گواہی راتو کې په دې خبره چې ده سوای جواب ولو انزلنا ملکان کچری نازل کړه موږ فرشتي لاره کدی چې غواړي لکه دی لمنو خامہ خو فیصله کړی شو کار ولی نزول د فرشتي خو مونږ کوو چې اسرائیل علیہ السلام دی خو به خو خبره فیصله ای به خو نور څه گنجائش نه پاتې نو فرشتو نزول یا د تعذيب د پاروي یا د قبض د ارواح د پاروي لقد الامر ثم لا ينظرون بیا بده ته مهلت نشي ور کولین ولو جعلناه ملکا کچره ګرځولې نبی عليه السلام ملکان یو فرشتہ بشر نه فقط فرشتہ وین لجعلناه رجلا کګرځولې مونږ رسول ملکان فرشتہ لجعلنا خامہ ګرځولې مونږ دې ملک لر رجلن سړی اے مونږ چرته دا رسول په فرشتہ کې ملګلې کنه په فرشتو کې نو مونږ باغر سړی په شکل لګلې انو خامہ خبره په مثل د سړی مونږ لګلې تمثل لها بشرا سویا مریم بي ته فرشترانو نو په شکل د بشر وکړ جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام ته چراغ په شکل د بشر وکړ دحیه الکلب رضی الله عنه وغیرہ صحابه کرام په شکل برات نو کومګه ګرځولې رسول او استاد ملک نو خامہ مونږ ګرځولې ده هم یو سړی ځکه د فرشتینه په خپل حیات او صورت کې اخذ نه کیږي هغه نوري محض دی هغه نوري محض دی بشر داغه نه اخذ نشي کولی نو موږ هغه بیا په شکل سړی بم لګلې نه چې عین بشر درغه ده لا خدا ورغه بس نالم خامخان لو بس براوسته موږ په دې باندې مایل بسون هغه چې التباس راوړي دي اوس په ځانو باندې دا اوس چې کوم التباس راولي په ځانونو د نبی علیہ السلام په شان کې نه دا التباس په شان د فرشتي کې موږ په دوی راوسته وي دا د اکثر مفسرین رائے ده چې لباس د التباس نه دی بعضی کم مفسرین وایي چې لباس دلته د لباس نه دی نو کوم چې تلګل رسول ملک لجال نو رجلا وللبسنا خامہ خبر غستو موږ پاغي باندې هغه جامع یلبسونه چې هغه د انسانان نه انسانانو په لباس به مور وسته بیا نور په لباس بنوي ځکه چې هغه نه اخذ نه کېدو قتل نه کېدل مصافحه ګرانه ورنه مخالک ور سره لکه دا مشران چې په کشرانو التباس راولي خبره وته کوي نو موږ په دې به لوبس راوسته وي هغه شان چې دې لوبس راولي په کشرانو یا په ځانونو او یا به راوسته موږ هغه ته هغه لباس چې دی غوندي نو چې هر کله نور محض ناخذ نکیدا واسطه پکاروا نو واسطه چې کوم دی الہ العالمین نور محض نو رسولانو ته څه ضرورتو خدا هغه نور محض نه لیدل ګرانو لا تدرک الابصار نو په دې وجه باندې رسول په بشر کې رالل
البته بشر انبیاء علیهم السلام خاصتا نبی علیہ السلام نور و بشر دی په نورانیت باندې اخذ کوي په بشریت باندې القا کوي. تسلی ولقد استهزئ برسل من قبلک خامخا بتحقیق استهزئ مسخرې کړې شي پر رسولانو باندې ورنستانه وعید فحاق بالذین سخروا منهم پس چاپیرو شو پاک کسان چې مسخرې کړې منهم د کفارونو ما ان جزاء ما جزا دا غصه چې ودوی پاغه استازونه چې استهزاء وی کوله دا غي جزا چې کوم دی ور باندې چاپیره شو ضحاک سے وی حاق معنا احاط تر چاپیره شو بي کذا فی القاموس. ربیع ابن انس وی نزل پر نازل شو عطا سے وی حل یا دار یو معنا وجب ونزل ودار واحاط وحل چاپیر شو پا کسان چې مسخرې کړې منهم د کافرانو او یا کسان سخرو چې مسخرې کړې وي دوی منهم مؤمنانو پوری سخرو منهم جزاء دا چې ودوی پاغه چې استهزاء وی کوله نو دوی توحید شو د نبی علیہ السلام تسلی شو. قل سیروا فی الارض دلیل رابع بیانی آدا وعد مصدر په لفظ د قل اول لفظ د قل دی او اور تسیر وګرځيږي په لور د پدمګه کې سفر وکړي بیا وګورئ کې فکانا کې فسوارا څنګه ګرځیدل عاقبت المکذبین اخري انجام د دروغ غړونکو عادیانو سمودیانو علاقو تور شي دا غي حالاتو ګوره چې مکذبین اخر انجام څنګه و هغه ځان ته متصور کوي. وعید څلورم دلیل تاسو ته ما ویلو چې سوال جواب تسلی د نبی علیہ السلام دلایل دا بیانېږي ورکی زه صرف اشاره کوم ور څلورم دلیل مصدر په لفظ د قل او لفظ د قل پکې دویم ځل راغی. قل ورته علم ما فی السماوات والارض چاوی ټولاغه چې دی پاسمانونو پزمو کې د مخلوقاتو نام فینا جوابو که جواب درکه خو ډیر ښه و الا که درنه کنه قل تورته لله خاص الله لردین دریم ځل لفظ قل لا جواب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.